بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ 12 نمبر لیکچر دی په کولډرا کې، او نن به موږ د کولډرا یو ډېر مهم ټول وایو. تاسو کولی شئ کولډرا د دې نه هم اوپن کړئ، او ما ته یې را اوپن کړی، نو به دې نه اوپن کړم. اوکې، نو موږ ته به راشي د کولډرا یو پیج به موږ ته راشي. نو په دغه وخت کې موږ نن یو مهم موضوع وایو، او هغه به موضوع به نن زموږ وي بلند. په دغه ټولز کې پوخا په انجینري په مضامینو کې تر ډېره استفاده کېده، لکه خو اوس د هغې دپاره خپل اپلیکیشن یې راوتي، لکه اټوکیډ شو، همدارنګه 3D مکس شو. نو دې نه ډېره کم استفاده کېږي، خو په ډیزاینینګ کې ورڅخه یا په کولډرا کې ورڅخه تاسو ډېره زیاته استفاده کولی شئ. نو که زه راشم دلته افیکټ ټول واخلم، نن به د بلند فنکشن چې کوم موږ سره دی نن به موږ دا وایو. اوکې، دې ته به زه کلر ورکړم، دا به نن کلر کړم. اوکې، او دلته راځم یو بل دغه عالم ریکټینګل دواړه مې واخیست. نو که زه اوس راشم دې آپشن ته، او په دغه آپشن کې زه بلند باندې کلیک کړم، او بیا دغه دواړه سره زه جوین کړم، نو موږ سره به داسې یو شکل راشي. دې نه کولی شئ تاسو دغه ریکټینګل کمې کړئ یا ریکټینګل څه کوئ زیاتې کړئ. زه اوس راځم دې ته یو کلر ورکوم، لکه دې ته ورکوم فرضي مثال دې ته زه ورکوم یاره داسې یلو، او دې ته ورکوم ریډ، نو موږ سره به داسې یو کلر راشي. تاسو دا ټول سلیکټ کړئ او راشئ دې نه ورته شمېر زیات کړئ، موږ سره داسې یو شی ډیزاین لاسته راغلی. نو تاسو کولی شئ مختلف ډیزاین د دې لارې ورکړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ داسې یو ډیزاین ورته ورکړئ، داسې ډیزاین ورته ورکولی شئ. سره کوم ډیزاین چې تاسو خوښوي هغه شان دې ډیزاین ورته ورکولی شئ. دغه آبجیکټ موږ سره دغه کار کوي. که موږ غواړو په بهرنۍ برخه کې ګیپ راولو، ګیپ پکې راځي. که غواړو چې په وروستنۍ برخه کې، یعنې په دې برخه کې موږ ګیپ راولو، نو دغه داسې ګیپ راوستی شي. یاره زه نارملي ساتم، نارملي ساتلی شي، یا داسې مخکې هم راوستی شي، څرنګه چې ستاسو خوښه وي. اوکې، سره کوم ډیزاین چې ستاسو خوښه وي هماغه شان ډیزاین تاسو ورکولی شئ. دلته یو آپشن دی په دغه سا کې سوري د سپلټ نوم باندې دی. دغه سپلټ موږ سره څه کار کوي؟ که زه دغه سپلټ باندې کلیک کړم او دې سایې ته راشم، نو موږ سره به داسې یو ډیزاین لاسته راشي. اوس په دې باندې کلیک کړم، دې ته هم لږ شمېر زیات کړم، نو موږ سره به داسې ښایسته ښایسته ډیزاینونه تاسو کولی شئ د هغه لارې وکئ. اوکې، نو که زه راشم دغه آپشن ته لایک واټ، که زه راشم دغه آپشن ته تاسو کولی شئ مختلف ډیزاینونه د دغه ساحې نه تاسو ورکئ. د زه کلیک کړم، دا به زه ډیلیټ کړم. اوکې، دا به زه ډیلیټ کړم. تاسو کولی شئ د دغه ساحې نه مختلف ډیزاین ورکولی. تاسو کولی شئ موږ په دې باندې کلیک کړو، تاسو کولی شئ د دغه ساحې نه تاسو دې ته دوران ورکئ، یعنې داسې یو ډیزاین ورکولی شئ. داسې تاسو کولی داسې یو ډیزاین دې ته ورکولی شئ د دغه ساحې نه، تاسو یو ډیزاین ورکولی شئ. یا زه ډایرکټ ورکوم، تاسو دا د 360 نخوا نشئ ورکولی. یا راځم چې 360 درجو کې دا ماته ډیزاین شو، نو داسې زه نه د 360 کې نه واپس 180 کې 180 کې سوري تاسو کولی شئ 180 کې ډیزاین ورکولی شئ. سره چې تاسو خوښه وي هماغه شانتې ډیزاین ورکولی شئ. تاسو سره کوم ډیزاین ستاسو خوښه وي هماغه شانتې ډیزاین ورته ورکولی شئ. اوکې، هر کوم ډیزاین چې تاسو خوښوي د دغه ځای نه تاسو ورکولی شئ. نو دا نننی درس زموږ د بلند په باره کې و، او دغه درس به نه ویل په راتلونکي کې انشاءالله که ژوند باقي و، کومې مهم ټولز چې کوم مهم آپشن چې موږ سره و، د هغې آپشنو باره کې به موږ نور معلومات ورکوو، او نور ویډیوګانې به انشاءالله جوړوو. دغه نن زموږ درس همدومره و. والسلام.